چې انسان دی او هغه د خپل کور والا نه خپل حاجت پوره کړي او بیا هغه غسل وکړي په داسې حال کې چې هغه وړه تقاضا نه کړي وړه تقاضا ونه کړي تش امتیاز او بیا هغې نه بعد غسل وکړي دا غسل یې وشو که نه یاد وساتئ که دته یقین چې زما د بدن نه بغیر د دې نه بل څه نه دي خارج شوي او بس هغه ته د وړه تقاضا نه ورځي ضرورت نشته دی او دې غسل ډاریک وکړي او استنجا یې ول وکړه ځان یې ښه صفا کړو کم ګن من چې هغه یې صفا کړل استنجا یې وکړه استنجا نه بعد بیا اودس دی نبي علیه السلام غسل اسانه طریقه ده استنجا یې ول کړې ده ځان یې صفا کړی دی بیا هغې نه بعد اودس دی اودس نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم په لپه کې اوبه راواخیستلې 3 ځلې په سر اچولې او ښه به دا سر ومږلو د یخته چې دا د یختو دا منځ دا چمړه به لمده کړله اول بیا هسې لمدې ګوتې پکې والي بیا به یو لپاره واخیسته ښه به ومږلو بیا به بل لپاره واخیسته ښه او 3 ځل نه به زیات دانه شي اوبه به نه ضایع کړي نو چې سر نه به فارغ شه نبي علیه السلام نو بیا به په دې ښې اوږه باندې اوبه راواړولې دا ښې اړخ به ټول وینځلو دا به یې صفا کړلو بیا په دې ګسه اوږه باندې اوبه راواړولې ټول بدن به لون کړلو بس غسل پوره شو او دې کې بیا د نبي علیه السلام د اودس 2 طریقې دي د غسل یو طریقه دا راځي په حدیث کې چې نبی علیه السلام به کله د غسل لپاره مخکې اودس کوي د غسل نه مخکې به اودس کوي نو په دې کې به خپې پرېښودې یعنې سر مسې پورې به اودس وکړو بیا به ټول بدن باندې اوبه تېرې کړې اخره کې به نبي علیه السلام خپې وینځلې لاسې به لږ په اړخ شو او بیا به هغه دواړه خپې وینځلې ښې خپاول او ګسه بس غسل ختم شو او دا غسل د څه دپاره دا د دې دپاره دی چې څه وکړي مونځ وکړي مونځ هغه کسانو ته مونږ حیران یو چې سار به راپاسي په جمعې کې او په اوړي کې کور والا نه به حاجت پوره کړی غسل به وکړي او ظالم به مونځ نه کوي لکه چې مونځ ونه کوي ته خو د اسلام نه بار کېږي په دې نکاح پې ماتېږي صحیح فتوا دا ده د علماو لږې پړاو کړه ویې ګوره نو دا غسل خو دې دپاره چې ته مونځ وکړې ته مونځ نه کوې نو غسل دې به څه شي له وکړه لکه دا غسل څه دپاره دی مونځ دپاره دی چې مونځ وکړي نو ګران کار دی اوس آسان کار نشي کولی ګران کار خو دا چې دا غسل سړی وکړي ځکه پوره یو ترتیب یو بدن انځلي هغه ګران کار دی وکړو د الله عبادت اوس نه کې لګېد د سار مونځ ته نه لاړل نور مونځونه لګېدی نه کې نو یو حدیث کې دا راځي دویم حدیث کې راځي د خپو وروستو وینځل چې دي دا په حدیث د میمونه رضی الله عنها کې راځي او چې دا کم حدیث کې دا راځي چې نبي علیه السلام ټول اودس وکړو خپې مې وینځلې بس ټول او بیا یې په بدن باندې په سر 3 ځله او په ټول بدن یو ځل اوبه تېرې کړلې بیا هغې کې اخره کې خپې نه دي وینځلې دا په حدیث د عایشه رضی الله عنها کې راځي دې کې بعضې علما تطبیق کوي چې څنګه 2 قسمه حدیث دي خبره اسانه ده خبره دا اصل کې چې د میمونه رضی الله عنها چې کومه کمره وه د نبي علیه السلام د دې بیبي او پای کې کومه غسل خانه وه نو هلته به اوبه ډنډ جوړېدو څه به جوړېده اوبه ډنډ کېدې نو که ته خپې مخکې وینځې نو بیا په ډنډ کې لګېدې دغه کېږي غوپه کېږي هغه ډنډ کې ککړېږي نو نبي علیه السلام به خپې پرېښودې نو چې ټول غسل بیا وکړو نو بیا به دغه ډنډ له لږ را طرف ته شو او بیا به ځکه هغه ځای نه سمې اوبه نه وتې واشرومونه کې بعضې واشروم داسې اوبه تې سمې نه وځي ډنډ پکې ولاړې او بعضو نه سیده وځي اوبه نو نبی علیه السلام به له دې د وجې نه هغې نه لږ را دېخوا شو بیا به اخره کې خپې وینځلې او په حدیث د عایشه رضی الله عنها کې چې راځي چې مکمل اودس یې وکړو بیا یې ټول بدن باندې اوبه تېرې کړې 3 ځل په سر او باقي ټول بدن باندې یو ځل نو کې دا وه چې هغه ځای کې اوبه نه ایسارېدې نو چې تا ته پته یې داسې ځای دی چې اوبه نه ایسارېږي ټول اودس وکړه سره خپو پورې او بس بیا په بدن باندې اوبه راواړه او غسل وکړه بس الحمدلله غسل وشلو